په لوګر ولایت کې د نظامی مرکزو مجاهدینو لپاره د قرآن کریم تفسیر او ترجمه د یوې غونډې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره پیل شوه. د لوګر ولایت حج اوقاف ریاست مسؤلینو په وینا د امیر المؤمنین فرمان په اساس په ټولو ولایتو نظامی مرکزو کې د قرآن کریم تفسیر او ترجمه شروع شوه چې نږدې 2 میاشتې به دوام وکړي. موږ تاسو د دغه ترجمهونو څخه پیدا حاصله کړي، موږ تاسو مسؤلین پیدا ترنه واخلي. د ما په دې باندې یقین ده چې هغه بیا همیش په دې تلوسه کوي چې 1 ساعت 1 ثانیه 1 منټ 15 دقیقې پیدا کوي، هم هغه به د قرآن عظیم شان تفسیر او ترجمه. له بلې خوا د یاد ولایت مسؤلین وایي اسلامي امارت مسؤلین نه یوازې دا چې مجاهدین په نظامی برخه کې روزي، بلکې هڅه کوي چې خپل ځواکونه په دینی او عصري زده کړو سمبال کړي. حکومت هم موږ تاسو سره ده، ملت هم موږ تاسو سره ده، دغه خاوره دغه ملک هم موږ تاسو سره ده. نو اوس د علماو لپاره زمینه برابره ده چې دغه خپلو عوامو ورونو ته، د خپلو دغه ملک مسلمانانو ته، هر فرد ته، هر کور ته دغه علم موږ تاسو ورسو. افغانستان هر وګړي، د افغانستان هر فرد، د افغانستان زنانه او مردانه، د افغانستان د اسلامي امارت قائدینو ته هغه جواب ورکړي چې حضرت مقداد ابن اسود رسول الله ته په بدر کې ورکړي. باید یادونه وکړو چې د امیر المؤمنین فرمان په اساس به ټولو ولایتو نظامی مرکزو کې د قرآن کریم تفسیر او ترجمې لړۍ پیل شي.